لغمان والي د دکرنې او مالدارۍ طبیعي پېښو ته د چمتووالي احصایي او معلوماتو او د دکډوالو ریاست له ورځنیو چارو څخه دلیدنې سربېره دوی ته لارښوونه وکړه چې دمراجعینو چارې پروخت خلاصې او خدمات لا ګړندي کړي. د لغمان والي رحمت الله یارمل نن د چهارشنبې په ورځ د دکرنې او مالدارۍ طبیعي پېښو پر وړاندې د دچمتوالي احصایي او معلوماتو او د دکډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو ریاست له ورځنیو چارو څخه لیدنه وکړه. نوموړي د اړوندو ادارو د بېلابېلو برخو څخه د لیدنې سربېره په وخت د ولسونو د ستونزو، غوښتنو او وړاندیزونو ته د رسیدګۍ شفافیت، فساد سره د مبارزې او نورو برخو کې د لا زیات کار کولو اړوند مسؤلینو او مامورینو ته لارښوونې او سپارښتنې وکړي. ښاغلي یارمل دغه راز په وخت داخلي بې ځایه شوو وګړو ته د مرستو د رسیدو او دوی ته د هرړخیزې پاملرنې اړوند هم مسؤلینو ته لارښوونې وکړي.